د شلو کاله بریښونه ختموي. دا د دې کوتل جیل دی چې ډېر او مشهوره مرغۍ دی. د دې په بدن کې ټوله والګه ده، چربي ده. د دې د هډوکي د موږ چربي وباسو. نو زموږ تر شا خو وینئ چې ډېر ناشنا مرغه دی، موټر دی، لاسپیکر دی او ماما دی. تاسو چې دا کومه دوا دی نو جوړوئ، دا دوا خپله جوړوئ که لابراتوار چک کوئ چې د دې نه دا غوړ وباسو، چربي وباسو، دې سره زیتون تیل اچو. نو دا د درد لپاره کار کوي. چې کوم سړی باد لري یا په دې زنګانو درد لري، په دې ملا درد لري، دا غوړېږي، مالش کېږي. چې دا څه قسمه درد وي، دا درې ورځ سهار ماښام دا غوړېږي. چې سره کم درد وي دا دردونه ختموي، دردونه دپاره دا کار کوي. دې اطمینان وزارت صحت عامه دوی ته څوک ورکوي؟ دا داسې یو کار ده چې دا 12 کاله کېږي چې زه دا کار کوم. دا غوړ چې ده دا کوم هغه تر اوسه مونږ ته چا نه دی ویلی دی چې یا د دې جواز راکړه. پاکستان په کراچۍ کې مې دا کار کړی دی. 12 کاله کېږي چې زه په دې کابل کې ګرځم، تر اوسه چا شکایت نه دی کړی. لیدونکو سلامونه، په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. نو زموږ تر شا خو وینئ چې ډېر ناشنا مرغه دی، موټر دی، لاسپیکر دی او ماما دی. نو د اوازونه یې کول چې د سره کومه دوا دی او د دې نه تولیدوي، د دې په اړه د سره خبرې کوو. ورور ستړی مه شئ. ښه په زوره وغږېږه نو ښه په جرات. ښه نوم دې چې دی؟ نوم مې سوراب. سوراب کوم ځای نه یې؟ زه یې اصلي د همدې کابل یم. کابل کې د کارتینو نه. سوراب خانه دا مرغه چې نومېږي چې ده او څه کاروبار ده؟ دې ته وایي قوطڼه وایي. قوطڼه دې ته وایي دا راوړو د هرات نه. د هرات نه راوړو 17 دانې داسې راوړو، داسې حلالوو. د دې نه دا غوړ وباسو، چربي وباسو، دې سره زیتون تیل اچو. دې چې د دې خو غوړه خپله داسې بوی لري، دا زیتون تیل دې سره اچوو، دا پور خوټوو، جوشوو. چې د دې نه د بوی هم ورک شي، زیتون تیل ور سره اچوو. نو دا د درد لپاره کار کوي. چې کوم سړی باد لري یا په دې زنګانو درد لري، په دې ملا درد لري، دا غوړېږي، مالش کېږي. چې دا څه قسمه درد وي، دا درې ورځ سهار ماښام دا غوړېږي. چې سره کم درد وي دا دردونه ختموي، دردونه دپاره دا کار کوي. د ملا، د زنګانه، د هډوکو یا باد وي یا راماتیزم وي، دا چا چې وړي په دې چې زه خو په دې بازارو کې دا ګرځوم، دا میش ګرځوم، چا چې وړي دا زنګونه وایي مونږ ورته بیا راځو. نو درد لپاره دا بهترینه کار کوي. تر اوسه څوک شکایت نه دی کړی دی چې کار کړی نه دی، یا خراب شی دی، یا نقص لري، یا تاوان لري. دا مونږ نه دایم خلک استعمالوي. نو ته خو سیار ګرځې، نو که شکایت وکړي تا به چېرته خلک پیدا کړي؟ شکایت مونږ خپله رس لرو، لمبر لرو. تر اوسه چې چاته دا 20 کاله کېږي چې زه دا کار کوم، صرف دلته نه چې په پاکستان په کراچۍ کې مې دا کار کړی دی. 12 کاله کېږي چې زه په دې کابل کې ګرځم، تر اوسه چا شکایت نه دی کړی. دا د هرات نه راوړئ؟ دا هرات نه راوړئ. د هرات د ایران نه راځي که خپله هرات کې؟ دا داسې دي چې دا اکثر په پاکستان په کراچۍ په سند کې دا ډېرې زیات دي. هلته هم دا په دې هر ځایو کې نه، دا په سیم کې، دا په کوم ځای کې چې دا لوی سیمې سمندر یې دا په هغه ځای کې. تاسو چې دا کومه دوا دی نو جوړوئ، دا دوا خپله جوړوئ که لابراتوار چک کوئ چې دا چې دا په خپله جوړېږي، دا حلالوو. دې نه دا وازګه، دا چربي وباسو، دا په زیتون تیل کې اچوو، دا جوشوو، خوټوو، د دې نه دا غوړ وباسو. دې کار د کوم کار چې تاسو کوئ، د دوا غوړ، دې اطمینان وزارت صحت عامه دوی ته څوک ورکوي؟ دا داسې یو کار ده چې دا 12 کاله کېږي چې زه دا کار کوم. دا غوړ چې ده دا کوم هغه تر اوسه مونږ ته چا نه دی ویلی دی چې یا د دې جواز راکړه، یا د دې هغه ته ځان جوړ کړه، لایسنس د دې جوړ کړه. تر اوسه پورې خو چا ما ته نه دی ویلی دی، ونه کوم یو شکایت ما ته کړی دی. چا نه پوښتنه نه ده کړې؟ پوښتنه نه دی کړې. نو دا خلک د دردونو لپاره دواګانې اخلي، هند ته ځي، پاکستان ته ځي. نو اکثره کورونو کې د دردونو مشکل شته ده. نو دا خو اسانه لاره ده. نو یو کار ده چې وایي خدای وکړي په دونه شی دې جوړوي چې ودنې کې په دواخانه نه جوړېږي. چې توکل یقین صافي خو یو شی، یو خدای یو شی، یو وسیله جوړوي، په هغه درته شفا ورکوي، جوړوي. او که ونه کړي نور په دواخانه چې وخوري په غم نه کېږي. مونږ خو تر اوسه ګرځو، چا مانه نه شکایت کړی دی چې دا دوا کار نه دی کړی دی، یا چا ویلی دی چې ما ته تاوان رسولی دی، ضرر رسولی. تر اوسه خو ما ته چا شکایت د دې نه دی کړی. دا خپل هم کله تا ضرورت شوی چې دا خپل د دوا چک کړي لابراتوار کې چې کې موجود دي؟
په دې کې تر اوسه ما درته وویل چې مونږ په دې کې اچو زیتون غوړ ده او دا چې حلال کو د دې نه وازګو واسو په خور باندې ږدو دا خوټو جوشوو دا د زیتون تیل سره جوړوو مکس کوو چې مکس کو نو تر اوسه خلک استعمال کړي دي د خلکو دردونه هم ښه کړي دي خدای ورته شفا ورکړی دی نو دا به بوتلې کې خرڅوي دا په بوتل کې اچو دا بوتلونه ډکوو تینا بوتلونه ډکوو د 40-50 روپۍ بوتل خرڅو یو بوتل ها ورور دوا به عمل لیدونکي ویني چې دا کومه دوا ده یوخه دغه تیل دی دغه بوتلو کې اچو بس چې په کوم ځای انسان درد لري دا په دې لاس بال چې 60 ساس کې 10 ساس کې چې کوم ځای درد لري هغه ځای په غوړی مالش کې هر شپه چې کله خوب ټیم کې دا په غوړی چې دا لاس تلای دی ګرم راځي بس خوشي کې ان شاء الله تعالی په حکم سره چې څه قسم یعنی سورې به دا 3 ورځې او که خنه شي بیا وتا ته زنګ وهي چې خانه شي ماته ټلیفون کوي یا چې خواته راشو کوم ځای دکاندار هغه مونږ نه ګله کوي چې وروره ګټه ونه کو تر څو شوی چارته زنګ ویلي چې دا دوا کار ونه کوي داسې خو اکثر شوی دی او اکثر شوی دا جواب د چی بس نو مونږ ورته ویلې د چوروره چې خدای ونه کی نو دې کې خو مونږ څه کولې نو شو هغه شفا ورکړي خلاصېدو لارم ده الله شفا ورکړي دغه حلال ده د دې غوښه حلال ده مولانا دې پښتنه کړي دی ها نو دا بوتل خو دې مدسه نام خدای جوړ کړي پلاستیک کې نو ورځ شو بوتل خرڅي او ورځ د سیرازي چې سلويغ بوتل هم خرڅيږي 50 بوتل هم خرڅيږي شپه بوتل هم پکې خرڅيږي نه د وخانې هم د ناخري کم نشي دواخانه او اکثر د وخانې بازي مونږ نه خلي د سړی شمالي طرف ته زو د بازي د وخانه ولا خپل راغلي د مونږ نه غسه دی چې بیا ورته راغله سو بیا مونږ نه غسه نو که د وخانې ولا نه سړی پښتنه وکي چې هغه نه دی هغه ځان ته خرڅول ته نه دی غسه دی اکثر ځان ته غسه دی ځان ته یعنی کور کې استفاده کړي دو بیا مونږ نه غسه چې بیا مونږ ته لیاسو بیا مونږ نه غسه نه یو بوتل ترکیب کې څومره شلشمي څومره پکې دوايي په دې کې خو همدغه سره په همدغه شی دی چې همدا دی غوړ د زیتونو تیل دی نور دی سره دې لاس سپیکر کې چې اواز کوي د کومه سي اواز کوي دا لاس سپیکر کې دا ثبت ده او دا ثبت و دا په میموري کې د ثبت په دغه کې لګو په امپیر کې لګو څنګه اواز کوم اواز ده کومه سي یو غو اواز خدا دې دا د قطړ غوړ د قطړ تیل د څنګهانو درد ملا درد دړو درد لپاره ده نو ته شل کاله دا کار کو خلک به د نخلی ده شکر ده تو خلک څوک چوړي اوس یو انسان یو مانوړي یو وروړي چې ورته ګټه کړي پیدا کړي او هغه لازمي یو دوه درې نه پر نور ته وای چې ولا دا خشه ده د میوړي درته ګټه کړي دي دې کوتنې مبارک معلومات لري د مرغان افغانستان کې شته نشته دلته اکثر په هرات کې زیات دي هرات د تورغونډي کې دا شینډان علاقو کې دلته ډېر زیات دي زمانه نه په کاروبار د برکت شنو ما ویل چې د سینې چې دا شی خلکو ته ضرر ورسوي ګټه لري نو 12 کال کېږي چې زر اغلم د پاکستان نه دا په حال افغانستان کې ګرځوم تر اوسه چاته نه ضرر رسولې ده نه تاوان پدې چې ضروري شی زما دا کار د نیکو لیکه دا کاروبار خاندانی یعنی کسب ده پاکستان کې مې کړی دی په کراچۍ کې مې دا کاروبار کړی دی تر اوسه یو شکایت ما ترا نه د چورور یا دا شی مونږ ته تاوان کړی دی یا ضرر رسولې دی چې ګټه ونه کې خو تاوان تر اوسه چاته نه دی کړی د طبيعت شی ورکه ته میان ورکو میان خدا هم کافي خرچه لري نو بس د ورځې یو نیم سل روپو خو میان دا وکړي یو نیم سل نور شي خرچه پکې دا همدغه خالی میان دا لکوینه دا څنګه دا د سو چې دا ناس خو دا ناس چې د گاډي نه غورځیدل او وازه دا وزر الک زخمی شوی نو دا بیا زیاته ور سره کړو دا چې دا ډېر وای د سیداري فعال دي چې نشي چې د دې مونږه دا ډېر احتیاط کوو اوس ګوره چې دا کم شکاریان مونږ ته راوړي هغه زخمی ها زخمی چې راوړو هغه مونږه رالو اوس دا روغ چې مونږ سره په دې دا مونږ سره بلد د گاډي نه تخت یم نه او پرواز هم نه کوي زمانه نه په کاروبار دی برکت شه دی ولان خیر